درې شیانو ستا ژوند بې خونده، بدمرغه او له خفګانونو ډک کړی دی. پوهېږې څه شی دي؟ ښایي دا عادتونه همدا اوس ستا کې وي. لومړی کبر. تا به اورېدلي کبر. اما څه ته وایي؟ کبر دې ته وایي چې ځان درته لوی ښکاري، نور انسانان درته کوچني ښکاري. ته خپل عیبونه پېژنې، اما د خلکو له سترګو یې پناه کوې. همدغه عیبونه په نورو انسانانو کې تا ته ښکاري، خو تا ته په خپله نه ښکاري. په یوه حدیث کې ډېره ښه تشریح شوې ده دې. کبر دې ته وایي چې حق رد کې او نور انسانان درته کم ښکاري، سپک ګڼې خلک. په نورو انسانانو ملنډې وایي او خپل عیبونه درته نه ښکاري. تا ته چې خپل عیبونه ښکاره نه شي، ته به د هغې اصلاح کوشش ونه کړې. ته چې کله د خپلو عیبونو اصلاح نه کوې، ټولنه کې خلکو ته دا ښکاري چې ته کوم عیبونه لري. دغه چې ته فکر کوې ته لوی او خلکو ته کوچنی ښکاري، دا ټکر ستا ذهن ګډوډوي. دغه کم ارزشي چې ته په ټولنه کې لري، دغه ټکر تا په ټولنه کې بې ارزښته کوي. هغه خلک چې کوم نظر تا ته لري، دا تا ځوروي. همدا لامل کېږي چې ته خفه شې او ځان درته بې ارزښته ښکاري. هر انسان ته چې ځان بې ارزښته ښکاري، د هغه به ژوند لڅوي. دویم حسادت دی. نورو سره حسد کول. حسد دې ته وایي چې یو بل انسان سره کوم نعمت ویني، یو بل انسان ویني چې ښه خوشحاله ارامه ژوند لري، ته ځورېږې دې ته چې ته یې ولې نه لرې. اما دا نه وایي چې الله دې هغه ته مبارک کړي، الله دې هغه ته دا نعمت برکتي کړي، الله دې ما ته هم راکړي. بلکې ته غواړې دا بل انسان ونه وینې په دغه حالت کې او ته دغه نعمت ولري. دا داسې دی لکه یو انسان خپله زهر خوري په دې تمه چې بل مړ شي. دا خو نشي کېدی داسې. حسادت خپله زهر خوړل دي په دې تمه چې بل انسان مړ شي. حسد تر ټولو لومړی تا له داخله ځپي. ته به هره ورځ زړه خوري فلانی ولې دا نعمت لري، فلانی ولې الله ورکړی دی، ته یې له الله وغواړه. د هغه کمی مه غواړه. هغه که کوم موقف کې دی مه ځورېږه په دې. هغه که کوم نعمت لري مه ځورېږه په دې. ته به شپه ورځ په دې ستړی، په دې به ستومانه یې چې د بل انسان په شان شي. په داسې حال کې چې ته هغسې نه شې کېدی. ته متفاوت انسان یې. ستا ظروف، ستا عادتونه، ستا ستړیاوې ګالل دا هر څه متفاوت دي. نو هر څنګه چې یې په دې شکر وباسه او هر څه چې غواړې له الله یې غواړه. او آخري درېیم یې بیا حقد یا کینه ساتل. کینه دا چې ته د انتقام اور دې همیشه په زړه کې بلي. ته هڅه کوې چې له یو چا انتقام واخلي. په همدې کې د ژوند مصروفه دی. نورو شیانو ته ستا پام نه دی. همدې یو شي پسې ګرځې چې څنګه هغه انسان د خپل کسات واخلي. دا تا ځپي، تا مصروفه کوي. په وړو وړو شیانو کې لویې سیالۍ تا نه پاتې کېږي. نو دغه درې شیانو علاج وکړه، ارام او خوشحاله ژوند ستا حق دی او ته به یې لرې.